سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ د ویډیو لیدونکو او اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ یاست. نن مې یو ځل بیا تاسو ته د کاهو په باره کې یو څه معلومات راټول کړي دي. کاهو په عربي ژبه کې ورته خس هم وایي، یوه ګټوره سبزي ده. کاهو اعصاب اراموي، جنسي غدې په کار اچوي، مني زیاتوي او نورې جنسي فایدې هم لري. کاهو ډېر ژر هضمېږي او قبض هم ماتوي. په ګېډه کې خواړه نرموي، بول یې ډېروي او د نفرس ناروغ د روماتیزم ناروغ ته یې خوړل زیاته فایده کوي. اعصاب او سترګې قوي کوي. د کاهو اوبو په ویښتان مینځل ویښتان غټوي. کاهو که وایشول شي او پر سترګو کېښودل شي، سترګې خوسا کوي او د سترګو پړسوب ورکوي. د ماشوم مور که وخوري نو په شیدو کې ماشوم ته خوند پیدا کوي. کاهو د تخم غوړیو ویښتان قوي کوي او د تناسلي قوت ته ډېره پیدا کوي. د یادونې وړ ده چې کاهو باید صفا ومینځل شي، جلا پاڼه ومینځل شي، نه وروسته باید وخوړل شي. او ویډیو شیر کړئ تر څو نور انسانان هم ګټه ونه واخلي. د لیدونه مو مننه.